دا خدای بخلي استاد اندې شمس القمر صاحب څو شعرونه ملګرو ته ډالۍ کوم. مننه. زما د ښکلو سلامۍ له زما زما د ښکلو سلامۍ له زما یوې ازادې غلامۍ له زما ډېر ښکلی. زما د ښکلو سلامۍ له زما یوې ازادې غلامۍ له زما په لار لګیا وه د خپل سوري سره په لار لګیا وه د خپل سوري سره چې د دې کلي ودانۍ له زما په لار لګیا وه د خپل سوري سره چې د دې کلي ودانۍ له زما. او بل د عبدالرؤف زاهد صاحب خدای دې وبخي د مردان عبدالرؤف زاهد صاحب د هغه څو شعرونه دي چې د عمر مې سودا د سترګې سرې راواړوه زما بیدارو سترګو ته نشې راواړوه کعبې په له سجدې کول د خوار تندي دستور دی کعبې په له سجدې کول د خوار تندي دستور دی انسان خپل تندي له د کعبې راواړوه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. دا زاهد چاچا الله دې وبخي د هغه نور څو شعرونه دي چې درتلې دې نشمه کوڅې ته لا حالات ښه نه دي درتلې دې نشمه کوڅې ته لا حالات ښه نه دي ګورمه ګلې زمانې ته لا حالات ښه نه دي. هر وخت قسم د مجبورو دی په ما ښه نه لګي هر وخت قسم د مجبورو دی په ما ښه نه لګي مه راځه خیر دی چې وادې ته لا حالات ښه نه دي. هر وخت مننه جي هر وخت قسم د مجبورو دی په ما ښه نه لګي مه راځه خیر دی چې وادې ته لا حالات ښه نه دي. او ستا محلونه جوړېدی شي خو جونګړه نه شي ستا محلونه جوړېدی شي خو جونګړه نه شي هغې ته ښه دي ولې دې ته لا حالات ښه نه دي. ډېر ښکلی. او د دې غزل مقطع ده چې چپ شه زاهده د ځوانۍ خوبونه هر وخت نه وي چپ شه زاهده د ځوانۍ خوبونه هر وخت نه وي د سپرلي ورځې د توبې ته لا حالات ښه نه وي. ډېر د حضرت زبیر صاحب څو شعرونه زما خوښ دي زما د خوښې شعرونه دي تاسو ته ډالۍ کومه چې ستا د محفل نه چې بېتوره وځي ستا د محفل نه چې بېتوره وځي لکه ژوندی چې څوک د اور وځي ستا د محفل نه چې بېتوره وځي لکه ژوندی چې څوک له اوره وځي دا خو ارمانو ستا د مخ د لیدو دا خو ارمانو ستا د مخ د لیدو ګنې د اور کې څوک د کور وځي ډېر ښکلی. دا خو ارمانو ستا د مخ د لیدو ګنې د اور کې څوک د کور وځي. د خوښې شعرونه خو نور هم ډېر دي. د عزیز ماما یو څو شعرونه وایم د عزیز مانیروال صاحب بس بیا به ادریس ته نمبر ورکوو. سبا که خیر وي داسې چل کومه د جانان کلي ته تکل کومه سبا که خیر وي داسې چل کومه د جانان کلي ته تکل کومه د مازدیګر منزله وروستو زما د مازدیګر منزله وروستو زما د ښکلي یار دیدن اول کومه ډېر ښکلی. حجره کې ناست یم خپل تاریخ زوتوم حجره کې ناست یم خپل تاریخ زوتوم کله ټپه کله متل کومه ډېر ښکلی. زبردست. حجره کې ناست یم خپل تاریخ زوتوم کله ټپه او کله متل کومه او اوس پر اختیا کمزورې شوی یم اوس پر اختیا کمزورې شوی یم ځان ته خیرې تا ته خیرې ځان ته کنزل کومه اوس پر اختیا کمزورې شوی یم تا ته خیرې ځان ته کنزل کومه او هغه عزیز یم بدل شوی نه یم هغه عزیز یم بدل شوی نه یم ویښتو کې لارې ول په ول کومه. ډېر ښکلی. زبردست. د وصال محمد خلیل صاحب یو شعر دی ډېر زبردست زما د خوښې ډېر بهترین شعر دی چې حق د لور او خور نه منم حق د لور او خور نه منم هر وخت منځونو ته ولاړ یم حق د لور او خور نه منم هر وخت منځونو ته ولاړ یم. یو جهان مننه ادریس جمال ته خواست چې هغه انتخابي کلامونه ووایي. مننه جي چونکې د انتخابي کلامونو دغه دی مشاعره ده نو ما سره د یو ښاغلي کلام دی چې هغه تاسو ته ډالۍ کول غواړم امید کومه چې تاسو به خوښ کړئ. صادر کې مې راټول وټل د جهان محبتونه غلې غلې ځان ته ګوري او حیران محبتونه په صادر کې مې راټول کړل د جهان محبتونه غلې غلې ځان ته ګوري او حیران محبتونه په ویښتو کې لارو باسم د هجران په سفر زما په ویښتو کې لارو باسم د هجران په سفر زما پنګزان سره اخلم د جانان محبتونه او عشقه زیره مې در باندې بریالي شوې قافله کې
عشقه زیر مې در باندې بریالی شوې قافله کې کرکې ستړې رستو پاتې او روان محبتونه عشقه زیر مې در باندې بریالی شوې قافله کې کرکې ستړې رستو پاتې او روان محبتونه ستا د غېږې موسمونو په عالم کې بختور کړم. اکرام مراد صاحب مننه. ستا د غېږې موسمونو په عالم کې بختور کړم د ځوانۍ د هر روداد مې شه عنوان محبتونه. مننه جی. ستا د غېږې موسمونو په عالم کې بختور کړم د ځوانۍ د هر روداد مې شه عنوان محبتونه. د ځوانۍ د عمر ګټه یو نظر کې ته چالوټ کړه د ځوانۍ د عمر ګټه یو نظر کې ترې چالوټ کړه د ذاکر دغه روزګار دی د تاوان محبتونه. مننه جی. د ذاکر شاه ذاکر صاحب یو دو شعر دي چې هغه تاسو ته ډالۍ کومه. وایي ژوندی مې نه پرېږدي د ژوند نه مې رڼا وباسي ژوندی مې نه پرېږدي د ژوند نه مې رڼا وباسي وخت په دیکو دیکو زما د زړه نه تا وباسي. مننه جی. مننه. ژوندی مې نه پرېږدي د ژوند نه مې رڼا وباسي وخت په دیکو دیکو زما د زړه نه تا وباسي. د تنور سرې لمبې او تاو چې ورله مخ وزیزي د تنور سرې لمبې او تاو چې ورله مخ وزیزي لمبه لمبه راشي او ټول بړا سپما وباسي. مننه جی. مننه. د تنور سرې لمبې او تاو چې ورله مخ وسیزي لمبه لمبه راشي او ټول بړا سپما وباسي. او یو بل شعر راته رایادېږي په دې غزل کې ګلرنګې خانده کله کله سڼه سترګه کوه ګلرنګې خانده کله کله سڼه سترګه کوه رنځور وجود دې د مین د زړه نه ساه وباسي. د وحید الرحمن ضیا صاحب یو دو شعر تاسو ته ډالۍ کومه چې زما انتخاب دی ډېر ښکلي شعرونه دي. امید کوم چې ستاسو به هم خوښ شي. د شپې په خاموشۍ کې اکثر شور وي چې راځي د شپې په خاموشۍ کې اکثر شور وي چې راځي ما وجني د بلا په خوله کې اور وي چې راځي د شپې په خاموشۍ کې اکثر شور وي چې راځي ما وجني د بلا په خوله کې اور وي چې راځي. دا میاشت د ګل شکرې ده که هسې شپې درنې دي دا میاشت د ګل شکرې ده که هسې شپې درنې دي وحشت د مخامي په اوږو سور وي چې راځي. مننه جی. دا میاشت د ګل شکرې ده که هسې شپې درنې دي وحشت د مخامي په اوږو سور وي چې راځي. او یوازې پاتې شوی یم د ژوند تودو سړو ته یوازې پاتې شوی یم د ژوند تودو سړو ته په سختو مرحلو کې خو یو ورور وي چې راځي. او ضیا به وفادار وي خو د سپي په شان به نه وي ضیا به وفادار وي خو د سپي په شان به نه وي د سر په اشاره خو هغه نور وي چې راځي. مننه جی. یو جهان مننه. زه چې کوم دی اکرام ته خواست کوم چې هغه خپل انتخابي کلامونه او شعرونه موږ سره شریک کړي. اکرام مروت صاحب. مننه. زه خو به اول د جاوید شاه درمان صاحب یو څو شعر در سره شریک کړم. زما ډېر زیات خوښ دي. دومره غریب وم چې ګنډلو له مې ستنه نه وه دومره غریب وم چې ګنډلو له مې ستنه نه وه بلهام و دومې د کمیس پورې لمنه نه وه او غریبي دومره چې ازغې هم په ازغې وباسم غریبي دومره چې ازغې هم په ازغې وباسم قسمت مې دا و چې په ټول کلي کې غنه نه وه مننه. او ډېره مشکله ده د بل جیب نه پیسې وباسل ډېره مشکله ده د بل جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدا د یو غریب په لاس سرمنه نه وه. مننه. یو بل انتخاب در سره شریکوم. د تا په سر بلا سرونو سره لوبې وشوې د تا په سر بلا سرونو سره لوبې وشوې زما د چم د ضمیرونو سره لوبې وشوې. مننه. او راتلونکي وخت به دې تحریک ته چې کوم نوم ورکوي راتلونکي وخت به دې تحریک ته چې کوم نوم ورکوي د مرګ نه پس مو د لاشونو سره لوبې وشوې. مننه. او محبوبې ستا د لوپټې حادثه نه د ګوشي محبوبې ستا د لوپټې حادثه نه د ګوشي زما د عمر رواجونو سره لوبې وشوې. مننه. او ستا د غرض مسله لا پورې حل شوې نه ده ستا د غرض مسله لا پورې حل شوې نه ده که د هیواد د سرحدونو سره لوبې وشوې. مننه. او چرته د خیزر په لباس چرته په خوله د ټوپک
چرته د خضر په لباس چرته په خوله د ټوپک څومره تنکیو ارمانونو سره لوبې وشوې. مننه. او مقطع ده د پسرلي په انتظار عمر دراز مروته. د پسرلي په انتظار عمر دراز مروته زما د کام د امیدونو سره لوبې وشوې. مننه کوم. مننه.